अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी हम तासु टीचर्स तासु मरकरी सलमान शाल व्यूअर्स। नन जो तासु ته یو نوی کار کوم د سی سی ټي وي یو فایل دی او هغه زه په سیستم کې پلی کول غواړم. فار ایگزامپل دا زما سره د سی سی ټي وي یو فایل دی، دا زه اوپن کوم، باندې ما ډبل کلیک کو، هغه نه پلی کیږي. صحیح ده؟ پلی کیږي نه پلی کیږي کنه. دا به زه څنګه پلی کوم؟ د دې لپاره موږ راشو ګوګل ته او په ګوګل کې موږ ټایپ کو، دلته کې به راشو موږ به ټایپ کو any video converter free download. دا هم سرچ کو، دلته به راشي تاسو به دا کلیک کوئ او دغه موږ سره دی ډاونلوډ، دا موږ ډاونلوډ کو نو دا به موږ سره دلته کې انسټال شي. دلته کې به راشو ډیسکټاپ ته، په دې کې راغلی دی any video converter زموږ سافټویر دی خو انسټال شوی دی. دلته به راشي ډبل کلیک وکړئ، دې کې ما سره یو اپشن دی ایډ او ډریګ فایلز، دا مې کلیک کو. دې نه بعد رالم یو اس بي ته، زموږ چې کوم ویډیو پرته ده هغه په یو اس بي کې ده که نه. دلته رالم یو اس بي ته او په یو اس بي کې بیا زموږ سره ښکاري ویډیو، دې کې ویډیوز نه ښکاري. نو څنګه چل به وکړو؟ دې خوا زموږ سره دی فایلز او ټایپ. فایلز او ټایپ کې دلته کې موږ راشو لاست ته، په لاست کې دې کې ما سره دی آل فایل، موږ به آل فایل کلیک کو. په دې کې اوس ګورئ ورته موږ سره ویډیو راښکاره شوله، دا مې کلیک کو، ویډیو چوز شوه، بیا مې کلیک کو اوپن، نو ګورئ ورته ویډیو زموږ سره راغله. اوس زه ویډیو کنورټ کول غواړم، نو کنورټ کې کوم ځای کنورټ کې دا زه کنورټ کوم MP4 ته کلیک کو، لري ما کلیک کو MP4 راغی او ما کلیک کو کنورټ ناو، دا ګورئ زموږ ویډیو دلته کې کنورټینګ سټارټ کړو. دا به لږ ټایم اخلي ښه. دا ګورئ ویورس زموږ چې کومه ویډیو وه هغه MP4 ته کنورټ شوله، دلته کې موږ هغه پلی کولی شو.